په مزار شریف کې د اوسپنې ویلې کولو د تولید فابریکې د جوړولو کار پیل شو. د دې فابریکې د بنسټ ډبرې ایښودلو په مراسمو کې د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس، د اماراتي شرکتونو او غیر دولتي مؤسسو مسؤلینو ګډون کړی و. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس د دغې پروژې د جوړېدو د بهیر په اړه داسې وویل. لکه تاسو چې مخکې وویله د میر افغان صافي یو لویه فابریکه چې موږ څو ورځې مخکې د تهداب ډبره کېښوله، د هغه سره په څنګ کې د هغو یو بله د تصفیې فابریکه هم د میر افغان صافي ده چې تقریبا هغه هم تقریبا د هغه دقیق ارقام یې نه دي معلوم چې په لوړه کچه باندې سرمایه ګزاري شوې ده. انشاءالله تعالی چې موږ تاسې به یوه میاشت یوه نیمه میاشت کې د هغو هغه د ګټې اخیستنې د افتتاح شاهدان واوسو. په ورته وخت کې د دغې فابریکې یو تن انجینر د یادې کارخونې اهمیت او ارزښت ته په اشارې وویل چې دا د افغانستان او منځنۍ اسیا په کچه یوه ستره صنعتي پروژه ده چې په مستقیمه توګه به 1500 کسانو ته د کار زمینه پکې برابره شي او دغه راز د افغانستان له اقتصادي ودې سره هم تر ډیره مرسته کولی شي. د دې فابریکې تولید په 4 ساعتو کې 1500 وټونه ده. 1500 وټونه په ګرید د 18 نه 80 پورې چې سایزونه هم د 8 میلیون شروع کېږي تر 12 میلیون پورې سایز سیخ تولیدوي وي. او دا مساحت کومه ځمکه څونه ځمکه چې مساحت جوړ کړي 10 جریبه ځمکو مساحت باندې دا فابریکه جوړېږي. نو کومه بودیجه ته تخمین شوې ده د 10 میلیون ډالر پورې امریکایي ډالر پورې. د یادونې وړ ده چې د صافي اوسپنې ویلې کولو فابریکه نه یوازې د بلخ ولایت بلکې د افغانستان په شمالي ولایتونو هم مثبته اغیزه لرلی شي چې له 6 تر 22 میلیمتر پورې د ګول سیخ د تولید ظرفیت به ولري.